یا لندن کې بل پلو د ریجن پارک یعنی بان کې د بریتانیا د بېلابېلو ښارونو د 8 افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي هم د اوس روانه ده. دا لوبې د افغان کرکټ ټولنې تنظیم کړي دي. زموږ همکار پاینده څرګند هم دغه لوبو ته ورغلی و، په اړه نور جزئیات راټول کړي. د لندن خړ اسمان چې مازې هم تندی ورین کړي، د نورو خلکو په شان افغانان هم توپونه راواخلي او پارکونو ته مخه کړي. نن دلته د لندن په ریجنس پارک کې د کرکټ 8 افغان لوبډلې د بریتانیا له ډېرو ښارونو راغلي دي چې لوبه وکړي. دا د افغانستان د کرکټ د ټولنې په نوښت شوی ده چې تر سلو ډېر لوبغاړو دلته پکې ګډون کړی ده. خو یوه ستونزه چې بیا هم پاتې کېږي همدا آسمان ده. کیدای شي نن باران وورېږي او لوبه پاتې شي. زه نه پوهېږم چې د افغانستان د کرکټ له لوبې سره د لندن آسمان ولې یاري نه کوي. پاینده څرګند، BBC ریجنس پارک لندن.